د نجیب اخلاق د نجیب د دې پلوي نه تاسې معلومولی شئ چې نجیب یو څومره پوست چک ناموسه بې غیرته انسان و. خو د نجیب خو فکر همدا و، د نجیب فکر وشو، د نجیب فکر لوچکي وه، د نجیب فکر وحشت و. نجیب په خپله کورنۍ کې په نجیبګاو مشهور و، نجیبګاو بلل کېدو. خنزیران د کمونیزم او د روبل جاسوسانو د دیموکراسۍ پیداواره. ښار ته ننوتل او کابل ښار د شر و فساد او د پخواني د ډاکټر نجیب د کمونیزم د بقایاو څخه د کابل ښار صفا شو، د کابل ښار پاک شو. د کمونیزم دغه بقایا دا چې د نظار شورا د لنډغرو سره او په نورو ګوندونو او احزابو کې ځانونه ځای کړي وو، د کابل ښار د نظار شورا لنډغرو او نورو هغه ګوندونو چې هغوی د جهاد او د ملت د قربانیو هغه ثمره یې ضایع کړه او هغه خرڅه کړه، هغې د کابل ښار په کنډواله بدل کړی و. کابل ښار یوه کشترګاه وه، کابل ښار یوه قصابخانه وه. په کابل ښار کې د چا مال محفوظ و، نه د چا ځان محفوظ و، نه د چا عزت محفوظ و. او د کابل په ښار کې خلک د لوږې مړه کېدل. خو د کابل ښار د دغې جنګ سالارانو، د دغې وحشیانو او د دې ټوپک سالارانو او د دې نیکتایي پوشو لنډغرو چې دا نن نیکتایي پوش دي، دا خو پخوا دا اوس نیکتایي پوش دي. پخوا دا خلک چې وو دا لوچکان وو، دا لار وهونکي وو، په لاره به ولاړ وو او د یو لوچک او د یو بېادبي معاف د یو داسې سړي پوزیشن به یې کړی وو، ګډ وډ ببر ویښتان به یې وو، پکول به یې په سر وو او ځان به یې داسې برابر کړی وو، لارې ته به راووتو او په لاره کې به یې خلک د خلکو جیبونه شکول، د خلکو نه به یې مالونه لوټله. دا د دوی دنده وه. دا خلک چې پخوا دغه ډول غله وو، نو نن سبا دوی ماډرن غله شول. دوی نن سبا نیکټایي پوش غله دي، نیکټایي پوش چپاولګر دي. پخوا به یې ډېر کم شی دوی ته میلاوېدو، خو اوس د دوی غلا د ډالرو فنډونه دي، د ډالرو بستې غلا کوي، د ډالرو بسته فنډونه د ځان سره وړي، د سرو زرو په سیرونو په کیلوګانو سره زر د ځان سره وړي او د هېواد نه د باندې باسي. دغه خلک په کابل ښار کې واکمن وو او هر یوه یې ځان ته د قدرت دپاره هر یوه ځان دپاره پایتخت اعلان کړی و. په کابل ښار کې 100 پایتختونه وو. په کابل ښار کې په لسګونه دغه جنګ سالاران قومندانان فعال وو. اول ته د افغانانو د لوټلو دپاره، د افغانانو د زورولو او د هغوی د وژلو دپاره پاټکونه جوړ کړي وو، هغې دپاره یې قرارګاوې جوړې کړې وې. د کابل په ښار کې دننه افغانان د یو ځای نه بل ځای ته کېدل، هغه ډېر په تکلیف انتقالېدل. په دا ټویټر کې ډېرې ویډیوګانې نشر کړي، دغه ملګري هغه کتلی شي چې کابل په ښار کې د اسلامي امارت د مجاهدینو له راتګ وړاندې د کابل ښار د کوم حال سره مخ و، په کوم حالت کې و. د کابل په ښار کې د چا ناموس محفوظ نه و. د مکوریانو پیښه خو مشهوره پیښه ده چې د یو لنډغر قومندان د جنسي تیري له ویرې یوې جینۍ ځان د یوې لوی دنګې ماڼۍ څخه ارغورځولی و او هغه په شهادت رسېدلې وه. دا ډول پیښې چې وې دا ډېرې زیاتې عادي ورځني پیښې وې. قومي تعصبونه و، مسعود خاین هغه به هزارهګانې وژل، پښتانه یې وژل، دا نور قومونه یې وژل. او د افشارو مشهور جنایت د ټولو افغانانو په وړاندې ده او هغه ټولو افغانانو ته معلوم ده چې په افشارو کې دوی دغې لنډغرو د هزارهګانو سره څه وکول، د هغوی په ناموسونو یې څه وکول، د هغوی په ماشومانو یې څه وکول، حتی د هغوی په زانګو کې ماشومان یې پرې نه ښودل. دا دغه جنایتونو دوام درلود. حتی په هېواد کې د هلکان په څرګنده توګه نکاح کېدل، داسې نکاح کېدل چې د هغې د نکاح دپاره مراسم منعقد کېدل، مراسم جوړېدل، د هلکانو د واده مراسم به وو. دغه ټوپکیان، دغه جنګ سالاران به ورته راټول شوي وو او د واده مراسم به وو. د یو قومندان ته به یو هلک په نکاح کېدو. دا هر څه په څرګنده کېدل.
اسلامي امارت د اسلامي امارت مجاهدینو د ملت ته نجات ورکړو او دغه جنگ سالاران چپاولګر غله ډاکوان او د کمونیزم بقایا دای په سیوا خستل او د هیواد نه وشړل کابل د دوی له سلطې آزاد کړو کابلیانو د آرام ساه واخیسته د کابلیانو ناموس عزت مال سر محفوظ شو دا شپږم د میزان هغه ورځ ده دا هغه ورځ ده چې د اسلامي نظام بنیاد کې خودل شو د اسلامي نظام د ابتداو تیګه کې خودل شو دا هغه ورځ ده موږ نن دا ورځ لمانځو او ملت ته ورپزړه کوو د نوي نسل ته ورپزړه کوو هغوی ته ور یادوو چې د دجالي میډیا د دجالي رسنیو د صلیب د مزدور رسنیو له تبلیغات متاثر نشي د صلیب مزدور رسنۍ فکر د خلکو ته ذهنیت ورکوي چې آبادی د مستراغله که خلک په انسانیت په ایدل امدا وسته که خلک د ډوډۍ یو ډوډۍ شخوان یا د ډوډۍ و لقمه خلی توړي هم دا اوس مګو په او هول مخکې به خلکو ډوډۍ پوس توړه کچیرته دا څومره پرمختګ دا هم د دې دیموکراسۍ له برکته ده دا هم د اروپا او د امریکا څخه د یو څو سکشویانو سپیمنځونکو ټامیانو فلبرایټانو له برکته ده دا د امریکایي اشغال له برکته ده خو واقعیت داسې نه دی افغانان تاریخ لري د افغانانو تاریخي اتلان وګورئ محمود غزنوي وګورئ احمد شاه بابا وګورئ په دې خاوره کې نور اتلان وګورئ وزیر اکبر خان وګورئ دغه تاریخ وګورئ میر مسجد خان وګورئ نور په دې خاوره کې چې څومره اتلان تیر شوي دي دغه تاریخ وګورئ هغه د خاورې ته ویاړونه راوړي دي په خپل افغاني لباس کې په خپل افغاني پوزیشن کې په خپل افغاني کلتور کې ژوند تیر کړی ده د تاریخ اتلان به تاسو یو ماته چیرته ګوته نه کړئ چې هغې به ځان داسې خوی کړی وي لکه جنۍ هغې به ګیره برید خیریلی وي نیکټایي به یې اچولی وي دا یو هیڅ اتل به په دې پوزیشن کې ونه ګورئ دا پردی کلتور ده چې دغه د سیاسي مزدورانو د خاورې ته راوړو دا ډول خلک د موږ د کلتور نمایندګي نه کوي دا ډول خلک د موږ د عنعناتو نمایندګي نه کوي دا د موږ اتلان نه دي دا ملت تاریخ لري د اسلامي امارت پر راتګ سره د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د شر او فساد ټغر ټول شو دغه فاشستانو ټغر ټول شو د دوی واکمني ختم شو دوی په ملت کې دومره منفور وو په ملت کې چې 15 طالبان په پسې د شانه خوشي وو نور به د کلی خلکو کوتک او ډانګي روبسلي وو دغه ټوپک سالاران او جنگ سالاران به د خپل کلی او د خپل منطقې نه شړل دا د دې ملت یو ویاړ ده دا د دې ملت یو افتخار ده دا د دې ملت یو کارنامه وه چې دا خلک یې پسې واخیستل دا خلک یې وزغلول او دا خلک یې دې خلکو ته سزا ورکړه دوی په ملت کې ځای نه درلود دوی په ملت کې د اوسېدلو طاقت نه لرلو دا هغه خلک وو موږ نن شپږم د مثال لمانځو دا د کابل د فتح ورځ وه دا د کابل د ازادۍ ورځ وه دا د کابل نه د شر او فساد د ټغر ټولېدو ورځ وه دا د لنډغاریزم د پای ته رسېدو ورځ وه دا هغه ورځ وه چې کابلیان په امن شول د کابلیانو ناموسونه په امن شول د کابلیانو سرونه په امن شول د کابلیانو عزتونه په امن شول دا هغه ورځ وه ځکه دا ورځ موږ لمانځو
ځکه دا ورځ موږ جشن جوړو، موږ نوی نسل ته ور یادوو چې دغه نیکټایي پوش چپاولګر په دې نیکټایي کې تاسې مه ګورئ، په دې پینټ شارټ کې مه ګورئ، په دې خوی مخ کې مه ګورئ. د دوی اصلي څیرې دا نه دي چې دا تاسې وینئ. د دوی اصلي څیرې ملت ته معلومې دي، موږ ته معلومې دي. د دوی اصلي څیرې دا دي چې دوی به ببر سرونه به د سړک په غاړه ولاړو او لوټلو، د افغان مال به لوټلو، د افغان ناموس به لوټلو. دا هغه چپاولګر دي. خو کله چې د CIA ډالر ولیدل، د امریکایانو ډالر یې ولیدل، نو دوی نیکټایي واغوسته، پین شرټ یې واچولو، ګیرې تراش کړې، سرونه یې شاته واړول، مخونه یې غویړ کړل. بس نو دیموکراتان شول، تکنوکراتان شول. بالکل قاری صاحب محترم. دغه عبدالمنان ورور مهرباني وکړه که څه پوښتنه لري وروره مایکونه د چا خلاصې بند کړي. عبدالمنان ورور افغان ته به نوبت ورکړو. افغان مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم نندرال صاحب. وعلیکم السلام. سلامونه توته او قاری صاحب محترم ته. او دا لږ په خپرونې موضوع نه پوه نه یم چې صرف دا موضوع نه ملک پوه کې بیا به زه موضوع خو دغه ده چې شپږم د میزان د کابل د فتح مبارکه ورځ، دا هغه ورځ وه چې طالبان کابل فتح که، د شر و فساد ټغر یې ورټول که، جنګ سالاران یې تر کولاب او تر مسکو پورې وزغلول. دا هغه بختوره او مبارکه ورځ وه چې د لکونو افغانانو قاتل د KGB د کرملین مزدور د روبل جاسوس نجیب په دار که او د کمونستانو په تابوت باندې وروستی میخ ټاکول. بس داسې دی چې دغه ورځې مبارکي موږ هغه شهیدانو ته یایو چې هغه وخت یې قرباني ورکړې دی او غازیانو ته یایو هغه ورځ هغو ته مبارک وي. بلکل دا کې څه شک شبه نشته. دا تېرې ورځې چې دوی کوم کولو که نه چې د ډاکټر دا شهید شوی دی که نه، شهید لقب دومره عادي شوی دی چې هر سړي ته بس د شهید لقب ورکوي که نه. هغه نه غوښتو دوی په زوره ورکوي چې ته شهید یې. سړی چې شهادت نه غواړي ته چې شهید یې که نه. نو او بل د لالي احمدزي په باره کې که نه چې مخکې به دوی څه پسې دی که نه، اوس دوی څه پسې کوم ځای ته یې راوستو هغه لالی نه ګوره وروره د چا نوم نه اخلو. هغه یو کلینر سړی و، د دې حیثیت هم نه لري چې موږ په لایو خپرونه کې یاد کړو. یو کلینر و د امریکانو جاسوس، د KGB مزدور، هغه د بلیک واټر جاسوس. اوس هم هماغه شی ده. هغه که د سړي بچی وی هغه به دغومره څټ کې به دغسې ګونځې نه وي. نو هغه معلوم خلک دي، دا مزدوران دي، دا د بلیک واټر جاسوسان دي. خو دغه ورځ ډېر خلک افغانانو ته روښانه کړل، ډېرې څېرې بربنډې کړلې په شمول د دغسې جاسوسانو. نو انشاءالله دغه به د افغانانو له عدالت له منګلو نه بچ کېږي. طرفه ټولو ته مبارک وي او ټولو هغو مجاهدینو ته. قدردان شرور. عبدالمنان مهرباني وکړه. دوه وارې عبدالمنان سلام علیکم. دوه وارې عبدالمنان. وعلیکم السلام. مبین صاحب ستړی مه شوه. جوړ تازه. مبین صاحب تا ته مبارک یم، قاری صاحب ته مبارک یم. بس خو الله د داسې ورځ بیا هم زر تر زره راولي. امین. مقصد ویډیو مې پیدا کړی وم هغه ته ولګم. دا د هغه په باره کې د 25 کلونو مخته ویډیو ده مو چې به قاری صاحب ته ولګم واتساپ هغه ته. هغه چې بیا ته ولګي هغه بیا هغه ته نشر کا واتساپ دی. ما واتساپ د سره یې راویلېږه. ایتا خو نشته، ایتا نشته مبین صاحب. ایتا واتساپ نمبر نشته، د قاری صاحب شته. ورکه قاری صاحب ته یې ولېږه به ما ته راولېږه. ډېره زیاته مننه قدرمن. قاری صاحب ته به ولګم هغه به بیا نه تا ته ولګي بیا نشر. قربان مش. ډېره زیاته مننه. خیر څه نور څه ویل لرې مهرباني وکړه. خیر مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه ورځ انشاءالله بیا راتلونکې ده. ښه بدري لښکر ارماني وزیرستانه سلام علیکم مهرباني وکړه.
که څه سوال لرئ نظر لرئ لنډ مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. مبین صاحب تاسو او کاري صاحب ته سلامونه نیک هیلې احترامات. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی یوه پوښتنه مې کوله خو د موضوع نه بهر ده. که دا جي دي څه نه وای ویلی ښه مهرباني ښه جي جی د استاد یاسر په باره کې معلومات غوښتلو چې دغه شهید دی که اوس باندې د په جیل کې دی. د مونږ موضوع په هغه باندې نو خیر قاري صاحب به انشاءالله تفسیره په باندې صحیح ده هغه پوښتنې جواب درکړي. صحیح ده جی علامه مننه. قدرمان شي. د واتس اپ نمبر جی وښایه. صحیح ده صحیح ده واتس اپ نمبر خو په لایف کې نشو درته ویلی. طالب جان سلام علیکم. طالب جان مایک مخلاص کړئ. طالب جان مبین صاحب ښې جوړې خیر ده د ټولې ټولو ملګرو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه او بس له سلامه اوس سټوډیو ته داخل سلم او مهرباني وکړئ دغه موضوع که راته ووایئ. موضوع خو اوس سټوډیو ته داخل شې نه ته خو ډېر وخت نه راسره ناست وې. اوس راغلم. ډېر وخت نه راسره وې ګوره چل به نه کې. موضوع د شپږم د میزان هغه ورځ ده چې له نن نه 25 کاله مخکې طالبان کابل ونیوه د شر و فساد. ګوره ته خیر بل وخت به بیا الله افترا شي. صحیح ده بازار کې بیروبار داسې نه چې موټر دی وهي. شاهین صاحب که تاسو سټوډیو ته لږ رابره شئ. هغه قاري ورور ته مهرباني وکړه د نجیب عکس دې څه لګولی ده. مبین صاحب قاري نه ده دا عمر ده. عمر مهرباني چې دا ته بیا عمر څه ګورې د قاري صاحب اول خو سلامونه ومنئ نیکې هیلې خدای دې چې روغ جوړ اوسېږئ. بل سلام د قاري صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او ډېر یو څو موضوعګانو ته اشاره یې وکړه. ګورئ دغه په کولیان چې وو که دغه ترهګر وو که دغه جنګیالي ول که دغه غله ول په دغه وطن کې ډېر ظلمونه یې وکړل. که تاسو وګورئ زموږ په تاسو په وطن کې دوی ډله تجاوزونه زموږ او ستاسو په خویندې خیر د مونږ نه د مونږ ګوره خبره توهین هېڅ چاته خبره د مونږ د نجیب د شپږم د میزان ده صحیح ده خو لیکن ته تحریف مه کوه مهرباني. تحریف نه کوم مبینه ګوره تحریف نه ده دا حقیقتونه دي. آیا دا حقیقت نه وایم دا دروغ وایم. د فتح ورځ د طالب نه د طالب راتګ مو د دروغ نه وایه صحیح ده لیکن نه بنه د طالب راتګ او خو یو مبارکه سپېڅلې ورځ په ویاړ باندې مونږ دغه لایف خپرونه کړې ده. هغه عامل وغږیږو که نه چې طالب ولې راغی ولې د خپل کتابونه په مدرسه کې بند کړل ولې راووتل دغه میدان ته ولې وتل خو د دغوی له لاسه ووتل که نه د دغه ټوپک سالارانو لکه نن سبا ګلبدین وګورم دلته ناست ده په همدغه وطن کې ناست ده څومره قتلونه یې کړي. نه اجازه نسته د چا نوم به نه اخلې هېڅ کله به نوم به د چا نه اخلې. وروره ټول په دې کې شریکو دا د جبل سراج ناکامه تړون همدغه څوک چې د روسانو په مقابل کې تړون کړی و روسانو سره د جهاد په نوم باندې راوتلي و اصلي جهاد هغوی کړی هم نه ده. د جبل سراج له ناکام تړون نه وروسته هماغه تړونیان له امریکایانو سره مدرېده د امریکایانو په څنګ کې ولاړو د امریکایانو جاسوسي یې کوله او هماغه خلک ګوره چې مونږ زغلولي دي هغه دغه نظام کې دي. تاسو چې بابا بولئ لومړی او دویم مرستیاله ده هغه چا چې د افغان خویندو سینې پرې کولې مخکې وبیدانې کوي تاسو د بابا تر څنګ ناست ده. پرون د کمونیزم پاتې شونې نن دیموکراسانو سره ولاړ دي. نو هیله مو دا ده د چا نوم مه اخلئ هېڅ چاته اجازه نه ورکوئ. د چا نوم زه نه اخلم ګورئ زه به دا وایم البته تاسو د تعصب له بنیاد نه له حکمتیار نوم واخیسته حکمتیار او جهادي رهبر ګورئ زه تعصب چا سره نه لرم. مبینه یو خبره زه ته وکړم زه تعصب چا سره نه لرم. ماته انسان مهمه ده ماته رنګ مهم نه ده شکل مهم نه ده ماته انسان مهمه ده. ولې زه خپله یو انسان یم زه یو انسان پیژنم. اول کې زه انسان یم بعد له هغه نه زه شکر الحمدلله مسلمان یم د مسلمان نه بعد زه بیا افغان یم. زه په د افغانیت باندې زه د خپل فخر کوم او زه په د ویاړ یم چې زه یو افغان یم او په دغه نره خاوره کې په دغه د شهیدانو په خاوره کې زه زیږېدلی یم. زه په دې افتخار کوم. خبره دلته د ګورئ چې دغه مونږ د نن سبا چې ځان ته مجاهد ویلي دي یا ځان ته نه زه تا ته ګوره دغه ورځ چې سپېڅلې ورځ مونږ بولو یو لامل دام ده چې کابل کې د شرم فساد د ټغر تر ټولېدو وروسته د زرګونه افغانانو قاتل طالبانو په دار که
د کمونیزم په تابوت باندې وستای میخ مبینه اوس که هغه ته وګورو کنه قاری صاحب هم دلته شته ده کومه د فاتح په درشل کې دا ټول راځي ګوري کابل د کومه فاتح ته په درشل وګورو وخت چې کوم وخت کې د طالبانو وایانو نوم را نو سیر شو چې هغه خپل ول چې موږ په لچرخي کوو چې د ډاکټر صاحب نجیب پرور نه ده او جسد په کابل ار کې پروت دا غوي په دار کړه نه دا ټول تخکاره د باندې مخه دا کنه نه په دار خو طالبانو کا په دار دروغ ویلي ګوره په دار خو طالبانو کا په دار خو طالبانو کا جسد په دار کا جسد خو په دار خو یک کنه جسد چا وجلې مسعود وجلې رباني وجلې چا وجلې کابل کې فاویا کوم دا ټول ته معلوم ده دا ټول ته چاته معلوم قاری صاحب مهرباني وکړه سړی څه وایي دا خو بې بنیاده تور لګي چې طالبانو مړی بنیاده تور نه ده دا حقیقت ده صحیح شو قاری صاحب مهرباني منظور کوشش وکړي چې مایک مخلاص کړو پات کې مخبري ډیر رسنیو تاسو ته ډیر درواغ او ډیر جال او فریب او مکر په حقایق واړولې دي نو زما هیله دا ده چې تاسو حقیقت ځان لپاره حقیقت په نور مه تحمیلوئ حقیقت دا نه ده حقیقت دا ده چې ډاکټر نجیب مجاهدینو وژلی ده د اسلامي امارت مجاهدینو په دا سر ویشتی ده او بیا یې رایپدار زړولی ده او دا د هغو غازیانو کار و چې هغوی پلار ورور او د شاهین صاحب سټډیو ته څوک مه جګوه سټډیو ته مه جګوه شهادت رسېدلی ده دا نو ډېر وخت راهیسې تبلیغات کې ډاکټر نجیب پاکستان واژو نو پاکستان به ډاکټر نجیب خپلې پاکستان سره ډاکټر نجیب څه کړي وو ټول تاریخ کې نجیب خو کا وران کو د افغان کورې وران کړی کوم پنجابي کورې په تاریخ کې وران کړی نجیب کا وژلی و خپل افغان وژلی د په تاریخ کې پنجابي نه د وژلی کني تاسو ماته ثبوت دیو پنجابي نوم واخلئ یو پنجابي د کور ته واخلئ چې د وران کړي نجیب کا بربادي رسولې ده ټیم کړی ده که کونډې کړی ده که دا وطن وران خو د خپل وطن وران کړی د خپل پښتون او نادره دا ده چې نجیب وژلي هم پښتانه دي د نورو قومونو خلک یې وژلي نه دي خپل پښتانه وژلي دي او افسوس دا ده چې د خپل پښتانه وژلي هم دي او بیا هم بولي یو ولیدلي اتل بولي اتل نه بولي نجیب اسلامي امارت وشا اسلامي مسؤلیت اخیستی ده او په هغه وخت کې په ډېر افتخار اسلامي امارت اعلان کړی بلکې د لکونو افغانانو قاتل د لکونو افغانانو د وینو مسؤل هغه موږ خپل رضا ورسولو قاری صاحب محترم ګورئ که تاسو وګورئ دلته په کابل کې اوس فعلا هم ناست ده د ملا صاحب عمر مشاور چې په کابل کې و او د ځوانانو د لوبغاړو مشر هغه متقیم ګورئ هغه خپل هم وایي هغه ستاسو یو مشر تیر شوی دی د طالبانو د تحریک یو مشر تیر شوی هغه چې کله موږ مشر نه ده تیر شوی نه موږ مشر نه ده تیر شوی نه تاسو نه ده تیر شوی مبین خان د طالبانو مشر تیر شوی ګوره نه ده ما ته نه چارواک مبین صاحب چارواک نه دا یو ګردی میز یو شودا ناس دی یو کوارای نیولې ده هغه ناس ده هلته وایي چې نجیب تاسې به لیدلی وي هغه بیچاره د طالبانو په وخت کې د یو ولایت د اولمپیک رئیس و اولمپیک دا د لوبو د رئیس و بیچاره اوس یې پټکی والا د پوزه یې توره کړې ده دوی وایي چې دا د ملا صاحب مشر دا درته چا ویلي دي وروره دومره ته د معلوماتو دومره ته د معلوماتو نه خبره چې نو خپله خو ګوره هغه د ملا صاحب مشاور نه ده د امارت په وخت کې د اولمپیک رئیس و دا د لوبو میدان کې اوبه واچوه شربات ورکا او منډه ووه ځای جارو لار صفه د دې شیانو رئیس و د اولمپیک رئیس و ته چې چا ویلي دي چې هغه د طالبانو مشر و یا د امیر الدین مشاور و تاسو غلط پوهې کړئ هغه لاړې ورته کوي هغه دوه څپېړې ووایي تاسو په ذهن یې کړي تاسو په در کې لوبې کړي دا حقیقت نه ده محترمه ته غلط پوهې شوی برین واش شوی او تا ته غلط ذهنیت درکړل شوی غولول شوی افسوس چا په حال غولولی افسوس دیږي چا په حال تا ته دا غلط معلومات کړي دي او ستا په حال بیا افسوس کوم چې ته هغه معلوم دلته دی دومره دونکو په مخ کې وړاندې کوي او تا ته کوم نه درېږي شرم نه درېږي دا خو ملت ته معلومه د ټولو افغانانو ته معلومه یوازې تا چا چې تا ته دا معلومات ښکاري کړي دي هغې ته به نه وي معلومه نور خو ټولو دنیا ته معلومه وه بیچاره مطمئن په نوم یو کس د هغه د اولمپیک رئیس هغه نه مشاور و نه د طالبانو مشر و نه کومه بله دنده یې لرله
نه کوم نظامی سړی و نه کوم سیاسي سړی و د اولمپیک د منډو تړو د لارو جوړول د کارکونو د ټیمونو جوړ کولو مسؤل و. هغه د مار ګیم ولا اربکایم وایي چې زه د اسلامي امارت مشر یم امیر المؤمنین یم. هغه وایي نو څوک خو یې نه ورسره مني. د مار ګیم والا بې غیرته دا خو ډېر خلک دي وروره، داسې خو ډېر خلک شته. موږ ته افسوس راځي، موږ ته ډېر افسوس په دې راځي چې تاسې دا معلومات ولې دومره نیمګړي دي. موږ تاسې باندې مو زړه وسېږي، ولا په تاسې رحم راشي، تاسې ولې دومره په تیاره کې ساتل شوي یې، په دې مسته ډیموکراسۍ کې، په دې غوړه ډیموکراسۍ کې، په دې غوړو رسنیو کې، په دې غوړو ډالرونو کې، په دې غوړو تنخواو کې، په دې غوړو تلویزیونونو کې تاسې تر اوسه پورې دومره ناخبره او بې معلوماتو پاتې شوي یې چې تاسې د اولمپیک رئیس ته د ملا مشاور او د امارت غټ مشر یې. قاری صاحب د امریکایي ژورنالیست هغه خبرې هم دروغې دي چې دا کوم وخت کې د ډاکټر نجیب ورور شهید کوو او دا خپل دی چې شهیدو هغه خبرې هم دروغې دي. ستاسو د خپل د اول خو ته دا راته تعریف کړه شهید وایي چې تا ودرېږه. نه شهید وایي چې نه شهید وایي چې ته نه ته په دې باور د ښځې مبینه تا د مور کوس کې خو نه وینو منډه کومه ښځه وتا دي منجي کوه دا ته په دغه ده دا د نجیب عکس لګولی شاهین صاحب دغه ده وګوره د نجیب عکس ده سره نه د نجیب اخلاق د نجیب د دې پلوینه تاسې معلومولای شئ، د نجیب د دې پلوینه تاسې د نجیب شخصیت هم معلومولای شئ چې نجیب یو څومره پوست چک ناموسه بې غیرته انسان و. څنګه شخصیت و، شخصیت د معلومولای شئ. دا لوچکور دا د نجیب پلویان دي. نجیب قسم سړی وای دی لوچک ته وای د پالیسی پاتې شو د لوچک ته د کنزل مار ته د نجیب تعلیمات د نجیب توصیه به پاتې وای، د نجیب کوم کتاب به ورته پاتې وای، د نجیب کوم فکر به ته پاتې وای. خو د نجیب خو فکر هم دا و، د نجیب فکر وشو، د نجیب فکر لوچکی و، د نجیب فکر وحشت و. نجیب په خپل کې په نجیب گاو مشهور و، نجیب گاو بلل کېدو. قاری صاحب سر د دې په خاطر ما راجیب که چې د افغان ملت ته د دوی تاریخ وښیم. پرون دوی په همغه تظاهراتو کې همدغه یو کنځلې کولې، یو جهادي رهبر ته یو هېڅ چا ته څوک ولې زه نجیب ته کنځلې نه کوم، ولې دغه سړي ته زه بیرته جواب نه ورکوم. خو زه چې دغسې کوم نو بیا د ما او د نجیب د پلوي ترمن فرق شي. سو ما سره خوله ده ولا د 2021 کنځلې درته وکړم چې په عمر بیا چاته کنځلې ونه کړې. خو ولې یې وکړم کنځلې خو د حل لار نه ده. خنزیران او د کمونیزم او د روبل جاسوسانو د دیموکراسۍ پیداواره. قاری صاحب یو مهمه خبره ته د توجه راوړم چې کله امریکایان راځي افغانستان ته د زنا او د فحشا اډې خلاصېږي، پس له دې چې دغه اډې خلاصې شولې دلته رمونې زیږول کېږي. دغه رمونې راجګېږي 18 کلن 20 کلن د دوی الګو هغه څوک د چا په خپله رمونه یې ده په خپله بې نسله د هغه په خپله ورور یې په مردګویو په دوسۍ د شاهدي ورکوي. نجیب وپېژنئ کتاب یې ورور لیکلی ده، حقیقت وپېژنئ، حقیقت درک کړئ. دا یې د هغه چا لیکلی چې د ده له پلار او د ده له موره پیدا ده. نجیب ښځه مسکو ته ځي بې له دې چې دلته یې معاینات وشو مکمل، د دې په خاطر چې دی نجیب زوی نه لري، زوی وشي بیرته چې راځي د مسکا په نوم نجلۍ تولد کېږي. بیا دی د مسکو او د افغانستان مشترکه میوه بولي، د کمونیزم لاسته راوړنه یې بولي او خاندي. اول ډیر په غوسه یې، خو چې کله پوهېږي چې روسي بادارانو یې دا کار کړی ده، دغه مسکا په نوم، مسکا یعنې مسکو نوم یې ته هغه سره مشابهت په همدې خاطر ورکړی چې دا د روسي جنرالانو نه پیدا وه. د هغسې خلکو پلوي به خامخا کنځلې کوي، خامخا به بد رد وایي هغه څوک چې د دیموکراسۍ پیداوار دي. ګوره کنځلې یو له نکاح نه پس خلک پیدا کېږي، یو له زنا نه پس. هغه څوک چې له زنا نه پس پیدا شوي دي هغه به همدغسې پست خلک، همدغسې رزیل خلک به، همدغسې د علماو دښمن، د مدارسو دښمن، په هر ځای کې کنځلې، په تظاهراتو کې، په جلسو کې، په ارګ کې، په هوټل کې، په هر ځای کې به کنځلې کوي. مدرسو باندې به تاخت و تاج کوي. یو له نکاح نه پس پیدا خلک دي، هغه به له مدرسو سره، له جهاد سره، له مجاهدینو سره، له ازادي خوښونکو سره په خپل ناموس او ننګ باندې به غیرت کوي، د اشغالګرو په وړاندې به درېږي. نو دلته مکمل
فرق د مونږ او تاسو ترمنځ همدا ده چې څوک کنځلې کوي بد رد وایي دیموکراسۍ طلبي کوي هغه د دیموکراسۍ پیداوار پس له زنا پیدا شوي مونږ ته ګیله هم نه کوو شاهین صاحب دا تا نه لاندې کاس د باندې غږ وکړي حیات الله کاکړ راشه ایتا کنځلې دا نه چی شي السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مسی جنرال صاحب او قاری سید صاحب زیم د کوټ شهر څخه یقینا تی خپل مجلس وکي زه څو سوالونه ستې مخ ته اجدم سوالونه دا دي موضوع په د موضوع په اړه کوم که خدای کړو سوال دا دی چې زموږ ملا دی دلته په کوټه کې محمود خان دراني وایي نو هغه وایي چې دا کوم جنگ چې روان دی په افغانستان کې دا جات چې ټول کې دا فساد دی یو سوال دا دی دویم دا دی چې پاکستان د طالبانو سپورټ کوي او برته د مشرف په دور کې دی ته اډي ورکوي نو په دې اړه باندې څه وایي قاری صاحب سوالم واخسته فکر نه کوم قاری صاحب جواب لري دا حقیقت ده سوال می وکړ قاری صاحب سوالم واخسته سوال تی ته ورسېدی قاری صاحب محترم سوال ما اخیستی ده اینترنت دی شاید راشه قاری صاحب است که خبر نه تاسو سوال نه ورکیږي ان شاء الله تعالی جواب بده ښه محترم حمید خان قاری صاحب تاسو شته بله مهرباني وکړئ نن هغه ورځ ده چې شپږم د میزان دی او بس جنرال مبین صاحب ته قاری صاحب ته ټول ملګرو ته سلامونه وایم او زما دا پوښتنه د قاری صاحب څخه چې کله چې نجیب وخت په ختمېدو نو په هغه وخت کې دغسې حملې او بمبارونه کېدل چې عام خلک یې شهیدانول او نن اشرف غني په دور کې دغسې وخت راغلی دی بې ګناه خلک بمباروي شهیدانوي نو نتیجه به یې څه وي نتیجه بس دغه ده چې دا به هم په دار کېږي قاري صاحب محترم موږ سره نشته هغه بل څه سوال درلوده زه خو مصروفه وم نه پوهېږم چې هر سوال به یو خو دا چې قاري صاحب راغی که تا نوټ کړی ته به یې ورکړې دغه بل احمدشاه بابا سوله مهرباني وکړه یاره څومره بې ضمیره خلک کور کې به خپله خور مهرباني وکړئ عبید الله خان مور به ناستې او که ته حرمونه نه نو السلام علیکم قاری صاحب ته او جنرال مبین صاحب ته سلامونه وړاندې کوم د قاری صاحب محترم نیټ کار نه کوي ما د قاری صاحب خوستی صاحب سره یو خبره و یو سوال مې پر کوي او دلته د نیټ ستونزه ده زه ان شاء الله په لایف کې موجود یم بیا به پرده باندې یو سوال وکم قاری صاحب دې دغه غږ اورې قاری صاحب دې موږ غږ درځي قاری صاحب کنه خاطر شاین شپږم د میزان په باره کې څه وایي دغه ورځ چې د موږ تاسو د ازادۍ ده دغه ورځ باندې چې هغه چا چې کمونیزم راوستلی و د روسانو سره یو دغه په دار وځړول شو په دې باره کې څه وایي سوال به بیا وکړئ الحمدلله په هغه باره کې موږ ډېر خوشحاله یو خدای پاک خو دې بیا هغه ټیم هم راولي چې دا بل شړنګا بابا هم سي وځړېږي پر دغه چوک پر دغه ځای دا کټ اثر چې کښېنولي دی په دې دی خوشحاله دی د معارف وضعیت باندې یو لنډه تذکره وکړه قاری صاحب الله مو ونازه الله د اجر درکړي قاری صاحب که تاسې مصروفیت لرئ نو تاسو ته اجازه درکوو
عثماني صاحب تاسو خو قاری صاحب نه څه سوال نه لرئ عثماني صاحب انجینر صاحب یو سوال به قاری صاحب نه زه وکړم راځئ انجینر صاحب بسم الله کوه قاری صاحب محترم نه دغه سوال کوم د خلک ډېر سوالونه کوي هر وخت هم دا سوچ کوي چې د طالبانو په وخت کې تعلیم تربیه لکه اوس مخکې قاری صاحب ویل ځان څه لږ نور رڼا پرې واچوي دا خلک وایي چې تعلیم تربیې ته بالکل هیڅ توجه نه ورکوي او بالکل مدرسې او پوهنتونونه او دا هر څه ختم شوي مبین صاحب لاندې سټوډیو ډکه ده د بشیر جان په نوم یو ملګری سټوډیو ته راځي قاری صاحب نه څه پوښتنې لري که سټوډیو خالي دی نو قاری صاحب نو دا پوښتنه کوم ول چې دا خلک چې دا خبرې کوي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې پوهنتونونه او نو لیسې دا ټولې بندې وي او تعلیم بالکل په ټاپه ولاړ و که طالبان راسي بیا به خلک بې سواده شي دغه تفصیلي رڼا واچوي ورباندې قاری صاحب محترم نو محترم انجینر صاحب غالبا تاسو سوال وکړ لکه مخکې چې وویل د اسلامي امارت په وخت کې تعلیم و تربیې په سره د هغه وخت کې جګړه هم روانه وه د افغانستان په ځینو سیمو کې او تاسو معلومه ده چې جګړه څومره مصارف لري دا د امریکا غوندې لوی اقتصاد هغه یې له پښو وغورځاو دې ته مجبور کړي چې افغانستان شاتګ وکړي خو د دې سره سره اسلامي امارت له جګړې یعنې نظامي ضروریاتو نه علاوه چې په هر ملک کې طبعا تر ټولو زیات مصارف چې کېږي د بودیجې لویه برخه هغه دفاعي چارو نظامي چارو ته ځانګړي کېږي په دوهمه درجه کې اسلامي امارت ډېر مصارف چې کول هغه په تعلیم و تربیه باندې وو لکه مخکې چې ما وویل چې ما په هغه وخت کې په شریعت ونیزه کې یو راپور لوستی و چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي دا د هغه وخت شرایطو ته په پام سره ډېره لویه شمېره وه ځکه په اوس وخت کې خو لکه ما چې وویل چې د مهاجرین راستانه شو ښارونه لوی شو او ډېر زیات امکانات په دغه برخه کې وکارېدل خو د هغه وخت شرایطو ته په پام سره دومره زیات شمېر 1 میلیون زده کوونکي دا لویه خبره وه او اسلامي امارت په زرګونو لیلیه مدارس درلودل تاسو معلومیږي چې لیلیه مدارس ډېر زیات مصارف غواړي او پوهنتونونه فعالو یعنې څوک دا نشي ویلی هغه وخت د کابل پوهنتون کې په زرګونو زده کوونکي وو او داسې په نورو ولایاتو کې پوهنتونونو فعالیت درلود او د پوهنتونونه چې فعال وي دې معنا دا ده چې پوهنتون ته چې زده کوونکی راځي هغه به ابتدایه او متوسطه او لیسه دغه مراحل به تېر کړي وي له هغه وروسته به دی پوهنتون ته راځي نو دې معنا دا ده چې لیسې هم فعالې وي او متوسطې او ښوونځي هم فعال وو خو دا اوس د اسلامي امارت موده د واکمني موده چې وه 15 کلنه موده وه نو که چیرې دوامداره دغه سیستم پاتې شوی وای تر اوسه به ډېر زیات فعالیت کړی و نورو غټه خبره دا وه چې قاري صاحب مننه الله دې اجر درکړي قاري صاحب بشیر جان په نوم یو ورور را سره ده دی په چین کې ده او دی هم ډېر وخت سوالونه لري ذهن کې او د اسلامي امارت د راتلونکي په اړه راتلونکي پالیسۍ اقتصادي پالیسۍ سیاسي پالیسۍ تعلیمي برنامې په دې اړه وخت په وخت سوالونه هم کوي او غواړي پوه هم شي نو دته هم وار ورکوم بشیر جان صاحب تاسو مایک خلاص کړئ د قاری صاحب محترم نه که تاسو څه سوال لرئ قاری صاحب عبدالستار سعید صاحب را سره ملمه ده بشیر جان صاحب مایک مخلاص کړئ بشیر جان د سټوډیو کوربه قاری صاحب میلمنو ګډونوالو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بخښنه غواړم قاری صاحب د غزما انټرنیټ کې فکر کوم چې ستونزه د اواز مو درځي زما غږ اورئ او بالکل غږ مو صحیح ده په هر صورت بخښنه غواړم ستاسو غږ ماته نه راځي زه یوه لنډه پوښتنه لرم تاسو ته که د واګې ستاسو غږ صحیح ده بشیر جان وروره که د مونږ غږ درځي غږ دې صحیح ده سمه ده بالکل صفا دا غږ پرې کېږي تړل کېږي په هر صورت زه به د خپله پوښتنه مطرح کړم نو زما پوښتنه دا ده تاسو ته که د واګې او مسؤلیت وسپارل شي نو بنیادوي کارونه چې د ملت ورته اړتیا لري
لکه تعلیم او روغتیا. تاسې مخکې له مخکې پلان یا برنامه لرئ او که نه؟ که چیرې لرئ نو توضیحات یې راکړئ، مننه به مو وي. یو بل سوال لرم، که دغه د دې په اړه څه توضیحات راکړل سي بیا به زه بل سوال ته ولاړ سم. بله بله بشیر جان صاحب زما غږ اورئ؟ مهرباني اسلامي امارت د نظام چلونې 15 کلنه تجربه لري او په دې 15 کلنه تجربه کې سره له دې چې په هغه وخت کې د افغانستان هر څه لوټ شوي وو، یعنی اسلامي امارت په یو داسې حالت باندې راغلی و چې هلته هېڅ نه و، هر څه له صفر نه شروع کړه، خو بیا یې هم تر یوه حده پورې اساسي بنیادونه کېښودل. لکه مخکې موږ یادونه وکړه په ډېرو برخو کې هغه وخت د اقتصاد په برخه کې، د تعلیم و تربیې په برخه کې، مثلا د اقتصاد په برخه کې موږ یادونه وکړه چې دا د نوې افغانیو د چاپ قرارداد په هغه وخت کې شوی و. که چیرې بندیزونه نه وای، که چیرې دغه اقتصادي مشکلاتو تعذیرات نه وای، اسلامي امارت کولی شوی، ځکه چې هلته فساد نه و، هلته رشوت نه و، اختلاس و غصب نه و، او امانت موجود و، امانتداري موجوده وه. نو اسلامي امارت د نظام چلونې تجربه لري او کولی شي چې له موجوده امکاناتو نه په استفاده باندې په هره برخه کې د دې ولس خدمت وکړي، ځکه چې د ولس د خدمت لپاره تر ټولو اساسي شی چې د هغه اخلاص، د هغه صداقت او هغه استعدادونه دي. افغانستان استعدادونه لري، افغانستان امکانات لري، خپلې ډېرې پراخې زیرمې لري د پرمختګ لپاره. افغانستان یو نسبتا یو کوچنی ملک دی، یعنې نفوس یې کم ده، د پرمختګ او د انکشاف لپاره ډېر زیات امکانات لري، خو دا ده چې که چیرې هلته یوه اراده موجوده، یو اخلاص او درد او خواخوږي موجوده وي. او لله الحمد د اسلامي امارت سره د ولس د خدمت او د افغانستان د پرمختګ اراده او درد او دغه تلوسه شته ورسره، نو انشاءالله که چیرې اشغال ختم شي او یو واقعي د ولس له غوښتنو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته شي، نو دغه برخه به دغه تاسو کومه پوښتنه چې ده دا به انشاءالله دا خبره به ډېره د تشویش وړ نه وي انشاءالله. مننه قاري صاحب محترم، که اجازه راکوئ یو دوه وړې پوښتنې نورې هم لرم. بلې مهرباني وکړئ. قاري صاحب محترم، لکه څرنګه چې خبر یاست ډیری هیوادوال په ډیر بې صبرۍ سره انتظار باسي چې د سولې یو ښه زیری به راځي، خو له بلې خوا نه چې څومره موږ د رسنۍ تعقیبوو دغه مخالف ټیم کوښښ کوي چې دا سوله سبوتاژ کړي په یو ډول نه یو ډول باندې، همیشه داسې خبرې یا داسې خنډونه رامخې ته کوي که نه چې د خلکو تشویشونه او دغه تشویشونه یا ورختایي مثال د خبرې ورزیاته کړي. نو که چیرته احیانا دغه د سولې په لاره کې پرمختګ رانشي ستاسو به دریځ څه وي؟ دا یوه پوښتنه. بله پوښتنه دغه ده چې ډیری هیوادوالو سره ما سره هم ده که نه دا خلک اکثره له دې نه ډارېږي چې موږ بیرته هغه د نوي میز کلیزې ته بیرته ولاړ نه سو. دا حالات اوس داسې دي چې هر څه خلکو په ډار او ویره کې اچولي دي، یوې خوا نه دغه چارواکي، د بلې خوا نه د ناامنۍ او خصوصا د کابل په ښار کې چې د موږ چې له دې ځای نه خبرېږو د ورځې په ډیری کسان یعنې د یو موبایل په هغه باندې وژل کېږي. نو که چېرته دغه امنیت یا دا خبرې همداسې سره بې نتیجې یا کومې پرمختګ هغه ته مخامخ نه شي، نو د خلکو ته تاسې څنګه ډاډ ورکولی شئ د امنیت په برخه کې یا د امنیت په راوستلو په برخه کې؟ مننه کور مو ودان. نو لکه تاسو ته معلومه ده وروره چې په افغانستان کې د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام راتګ او د یو سوله ییز حل او دا د ولس غوښتنه ده، یعنې له هر څه چا نه تاسو پوښتنه وکړئ هغه په دې باندې باور لري. نو انشاءالله چې امید ته یعنې الله تعالی ته ډېر امید ته شرایط چې رامنځته شوي دي چې د نویمو کلونو ترخې تجربې به نه تکرارېږي، ځکه نه شرایط هغه دي او نه وضعیت په عموم کې هغه رقم د ولس د پخوا په نسبت باندې هوښیار ده، ولس
خلک پیژني. ځینې خلک چې هغه د سوله ییز حل په مقابل کې یا د اوسنۍ د مذاکراتو په پروسه کې خنډونه ایجادوي، نو دا دوی د خپل قدرت د دوام لپاره کېدای شي هڅې وکړي، خو ممکنه نه ده چې تر ډېره پورې دوام ورکړي. نو په دې وخت کې که عمومي حالات ته وګورو، یعنې د امریکایي اشغال ختمېدل یو 15 کاله او 10 کاله مخته هېچا دا تصور نه کاوه چې دومره یو لوی یرغل، دومره یو پراخ اختلاف اب له شکست سره مخامخ کېږي، هغه به په شا باندې ګرځي. خو دا د افغانستان د ولس د ارادې او د الله تعالی د نصرت په برکت باندې ناممکن څه چې و هغه ممکن شول. نو انشاءالله دغه امیدونه چې موږ یې لرو د یو اسلامي، د یو سوله ییز، د یو ارام او پرمختللي افغانستان لپاره، دا به انشاءالله په حقیقت باندې بدلېږي، دا په واقعیت باندې بدلېږي. او امید شته چې هغه ترخې تجربه بیا تکرار نه شي انشاءالله. بلې مننه قاري صاحب محترم، بخښنه غواړم زما غږ انعکاس کوي، زه په خپلو پوښتنو پوه نه کړم. په آخر کې یوه وړه کوچنۍ پوښتنه کوم، د امنیت په اړه هېوادوالو ته څه ډاډ ورکولی شئ؟ امنیت خو د کومې د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمې چې د په هغو کې د امنیت ستونزه نشته، یعنې که ستونزه ده هغه د چاپو د ډرون حملو له وجې به وي چې هغه هم د پخوا په نسبت باندې اوس کمې شوي دي. کوم چې د کابل ښار په داخل کې د غلا او د اختطافونو او د قتل او د غصب دغه ستونزې دي، نو اخو موږ ته نه راجع کېږي، ځکه اخو د کابل اداره چې ده د هغو تر واک لاندې سیمې د مسؤلیت د هغو په غاړه ده. خو اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته د ډاډه ژوند او د مطمئن ژوند شرایط وضعیت برابر کړي. نو په اطرافي سیمو کې که تاسې پوښتنه وکړئ، هلته خلک امنیت یعنې د غلا او له دې نه ویره نه لري، هلته دا مشکلات نشته. یوازې په هغو سیمو کې چې هلته د کابل ادارې واک کې کېدای شي هلته دغه مشکلات موجود دي. قاری صاحب محترم، الله دې اجر درکړي، ژوندی دې وي. قاری صاحب محترم، نو د لایف وخت هم پوره کېدونکی ده. بس قاری صاحب زه تاسو ته او قاری صاحب ببخشید یک سوال داشتم. مهربانی وکړئ. قاری صاحب محترم، مردم افغانستان امنیت 100% کار داره. پیشتر برادر ما یک سوال کرد به خاطر تحصیل. اگر امنیت سرتاسری در افغانستان آماده شود، انشالله بهترین فاکولتای خارجی با اسناد بین المللی تا 10 سال در پلان امارت اسلامی افغانستان است که تمام با سرتیفیکیت بین المللی که باید در افغانستان مدار اعتبار تنها نباشه، در کل مملکت های جهان سرتیفیکیتش پلان 10 ساله امارت. هر کس امارت دوست داره. ما خود ما کار کرده رئیسیم به خاطر امارت، به خاطر صحت، به خاطر تعلیم، به خاطر تربیت. انشالله تعالی که اینا ما میفهمیم که حکومت طالبان در افغانستان تیر شد، خیانت به بیت المال نکردن، بیت المال را دوزی نکرد، پیسه تاجر را دوزی نکرد، پیسه تاجر قراردادی بود، پیسه تاجر داد، همه چیز مردم از طالبان هیچ یک خاطره بد نداره. اگر کدام خاطره بد است انشالله تعالی اون حل میشه. حال مردم فهمیده که باید که برادرای طالب خود چی رقم پیش بره، چی رقم کار کنه، چرا که از سرمایه خود نترسن، از پول خود نترسن. بهترین فاکولتا با بهترین استادای خارجی در داخل خود کابل، با هرات، مزار، به همه جای به امنیت 100% جانشان انشالله همه چیز میشه. مردم هوشیار شوند، اردو، پلیس همه هوشیار شوند، از 4 تا دزد، 4 تا لچک، 4 تا یاغی باغی از اینیا دفاع کردن بس کنن، هوشیار شوند، ببینن که مردم در چی ظلم از ساعت 3 بجه روز به بعد بیرون نمیبره، از چی نظام دفاع میکنن. از این رقم نظام دفاع کردن خون خودشان پیش الله چی جواب میده؟ کی رقم پلیس با هیروئین، با تریاک، با شراب، با چرس پلیس است. اردو به می رقم یک اردوی اسلامی، پلیس نظامی. ما اردوی خودم میخوایم، این دفعه ما اردوی خودم نمیخوایم تکه شوه. اردوی ما او دفعه که آمد به یک ما حکومت امارت اسلامی افغانستان اردوی منظم همه چیز. ما همین کل اولادی وطن است، کل اولادی وطن است. ما میفهمیم درای خراب یا درای خوب رفتن خودشان پیش الله، پیش پروردگار جواب میتن. باید به صلح کار کنن، دیگه سر برادر خود فایر نکنن.
بشینن و از این نظام که در دفاع کرد چی رقم در اردو برو در پلیس برو ظلم ببی رشوت ببی دزدی را ببی شما از این رقم نظام سوار از اولاد خودتان به میره دمی دولت بمی جای اگر این رقم دولت به کفایت میخواهیم این رقم رشوت دزدی خیانت مردگوی هر پدرنالتی که هست فعلا است اگر این رقم میخوایم خب برادر دیگه جنگ میخوایم باز اینجا بچهای غیرتی افغانستان هست کل ما میموریم حق باید بگویم حق اینمی حق است که اردو بر از امی تو آدم ما دفاع کنه شرم نیست بر اردو کل نظام در چتلی و مرداری رشوت اولاد تو صبح میره بند میمانه از اولاد تو چی میخواه ما مردم کل منتظر اونمو شریعت هستیم ما مسلمان هستیم الحمدلله 100% ما شریعت میخوایم دختر مرد کلگی تحصیل خود به مو چوکات اسلام بکنه هیچ کس جنرال صاحب به ما توقع را کی نه کسی قاری صاحب مشکل پیدا میکنه نه دیگه ما خودمون فعلا اگر این نظام همین حالت جور شود بهترین فاکولتای بین المللی بر افغانستان آماده است که بیاین بر درس به مردم افغانستان مگر امنیت و استاد نیست استاد از خانه خود برآمده نمیتونه کجا بره دیگه اینمی همه چیز پیشتر برادر مصور که چی پلان 10 ساله است پلان 10 ساله رو ما برای طالبان جور میکنیم ما اولاد افغانستان هستیم ما کوشش کردشان میکنیم که اینی کار اولاد ما دختر ما بچه ما کل ما با سویه با تربیت شود اول خود چوکات اول هم از چیز کرده قرآن با ترجمه باید کل یاد بگیره که باید ببینه چی میکنن چی وضعیت روان است اگر ما به کتاب خود بریم به کتاب خود صحیح بریم ان شاء الله گپ مسائل میشه مردم افغانستان بسیار زیاد تشنه صلح است برادر بعد از نظامی که سقوط کرد از دکتر نجیب بعد از مردم پیش از اون وضعیت خوب نبود هرچی بود اون کل مردم افغانستان دید بعد از این جنرال صاحب قاری صاحب نمی سوال ده اجازه بده یک دقیقه برادر ما میز گپ خود خلاص کنیم بعد میتونی گپ بزنی سعید مبین صاحب اجازه است گپ بزنیم یا نه مبین صاحب صدای تا نشنیدم مهربانی صاحب مبین صاحب دیگه از این حالت کرده از این دفاع کرده بله آقای خالد جنرال صاحب مهربانی سپرده میتونن چای نظری خداوند مهربان است همه کار میشه ان شاء الله زنده باشه خیر تاسو لیوال صاحب قاری صاحب نه پښتنه دا و چې قاری صاحب نه لار قاری صاحب انټرنیټ جواب ورکړه مهرباني وکړئ به تاسو موږ پښتني وکړو مهرباني وکړه خپل لاندې تفسیر او لیوال صاحب دلته ملګری دی هغه به تاسو پښتني وکړي صحیح ده بخي سمه ده ما قاری صاحب نه پښتنه کوله خو غلار کبیر اوس به تاسو پښتنه وکړو نور اوس ته دې مونږ ځان به نه کاږه چې قداریانو خبره ځان به نه کاږه جنرال صاحب محترم اکثر خلک پر مونږ نیوکه کوي اسلامي امارت باندې ګواکې دا چې دوی یوازې د خپل دریځ مني د خپل تګلاره مني دوی د تعامل خلک نه دي دوی که تعامل کړی وای له نن 18-19 کاله مخکې دغه ټوپکسالارانو سره چې دوی ځان ته جهادي احزاب وایي خو په حقیقت کې دوی د خپل هغه خط مشق خوشي کړی دی خپل فکر نظر نه وتلي دي لکه څنګه چې مخکې نو موږ ورته جهادي مشران نسو ویلی ځکه چې اوس د امریکا په څنګ کې د امریکې په حمایت او چتر لاندې ولاړ دي نو ځکه دوی ته ټوپکسالاران وایي د اسلامي امارات مبارزه مجادله هم د دغو د فساد او د دغو د بربریت په مقابل کې راپرسو او اکثر خلک نیوکه کوي که نه اسلامي امارات تګلاره شخصي ده شخصي نه ده ګوره دوی ته سوچ وواري لکه نن چې د اوس هم بین الافغاني غونډه روانه ده دلته د اسلامي امارات پالیسۍ مطرح کیږي اسلامي امارات پالیسۍ شخصي نه د ټولو هیوادوالو ده خو په مقابل لور کې دوی چې ځان د کابل نه تللي هیات بولي کابل نه تللی هیات نه ده دوی خپل هغه شخصي اغراض لري شخصي غوښتنې لري د خپل هغه مزې او چلشي هغه پیسې او هغه مفادات چې راټول کړي هغه خوندي کول غواړي نو اسلامي امارات دوی ته د اسلامي امارات د تاسیس په وخت کې دوی ته پیشنهاد وکړ چې راځئ دغه جګړه او فساد او دغه بربریت ته پای ټکی کېږدئ راځئ موږ سره د اسلامي امارات د اسلامي نظام د نفاذ لپاره همغږي سئ چې تاسې موږ ټول همدغه نظام لپاره راپاڅېدلي وو خو متاسفانه تاسې خپله تګلاره خوشې کړه موږ مجبوره سو چې دغه د افغانانو
د 12 کلنې قربانۍ چې د روسانو په مقابل کې هغه وخت کې افغانانو بېسارې قربانۍ ورکړې وې، دغه قربانۍ هدر توی نشي، هدر لاړې نشي، دغه افغانانو هیلې خاورو سره خاورې نشي. طالبان امیرالمؤمنین مولا محمد عمر مجاهد په هغه وخت کې مجبوره شو چې دغه یون دغه پاڅون تر کابل راورسوه، دلته یې نظام حاکمه کړ. خو په هغه وخت کې دغو ټوپک سالارانو ونه منله. دوی د خپله غوښتنې درلودې، هغه غوښتنې د شریعت مطابق نه وې، د افغانانو د مای خواص مطابق نه وې، نو ځکه خو دوی کولاب ته او د جایو ته مجبوره شول. او اوس هم چې دوی نن چڼې وایي، هېوادوال دې په دې سر خلاص کړي، نن چې دوی چڼې وایي اسلامي امارت دغه چڼه او دغه هغې د هېوادوالو لپاره نه دي، دغه دوی ټول د خپل د شخصي غوښتنو او مفاداتو لپاره دي. او انشاءالله چې اسلامي امارت به هغه تګلاری مخکینی تګلاری اوسنی تګلاری هم د هېوادوالو لپاره ده او د اسلامي نظام لپاره ده. انشاءالله چې په یو خط باندې په یو سریکر کې به معامله ونسي انشاءالله. الله پاک مو قدرمن کړه. ډېره زیاته مننه محترم لیوال صاحب. یو شی یادونه باید وکړو لیوال صاحب چې دغه کوم خلک چې اوس دوی دلته واکمنان دي، دغه کوم خلک چې دوی دغه پاتې شوني دي همغه وخت دي. فرض که دوستم د قدرت جزیره درلودله، اتانور درلودله، محقق درلودله، دغه خاینان دوی ټول راټول شول بیرته په یو پارلمان کې په یو ارګ کې هېڅ مشکل نه درلوده، لیکن په هغه 90مه لسیزه کې دوی یو بل لکه سپیو داسې خوړه. لیکن د امریکانو په راتلو سره د ډالرو په ورکړه سره دوی اصلي باداران منطقې ته راځي، دوی دغه ټول مشکلات شاته ږدي. په یو پارلمان کې مجاهد، خلقي، کمونیست، دایري، مرتد، هندو، شیعه، سني، ټول پښتون، تاجک، هزاره کینی ټول متوجه کیږي چې هغه دغه خلکو خلاف چې چا د اسلامي نظام لپاره کار کوه، چا د شرعي نظام لپاره کار کوه. د بن کنفرانس جوړیږي، د بن په کنفرانس کې همدغه ړنده امریکا، همدغه کبرجنه نړېدلې نسکور امریکا، هلته دا سپي دغه کوڅه ډب خره دا راولي دلته په کابل کې کته کوي، دلته حکومت جوړي. نن دغه خلک د اسلامي نظام په وړاندې ولې دومره حساس دي؟ دوی خو تر پرونه د روسانو په مقابل کې دې لپاره جګړه کوله چې اسلامي نظام ولې دا دومره حساسیت د اسلامي نظام په وړاندې دوی پیدا کړی ده. جنرال صاحب محترم، ما غوښتل چې همدا سوال له تاسو مطرح کړم، هغه د دې لپاره چې دوی د اسلام او د جهاد له نامه نه ناول استفاده وکړه. دوی کې یوازینی کس چې کمونست ده د نجیب پهلوی ده، هغه دوستم ده چې هغه مخکې هم د کمونیزم او د لینن لپاره قربانۍ ورکوله او اوس هم دوستم چې دا خپل هغه عقیده او فکر لري. نو دغه نورې ډلې ټپلې دوی د افغانانو له هیلو سره لوبې کړي دي، د افغانانو له وینو سره دوی معامله کړې ده. دوی ځکه د اسلامي نظام نه ویره لري چې که اسلامي نظام په افغانستان کې حاکمه شي، د دوی له کړنو نه به پوښتنې کېږي، هر هغه مظلومه هېوادوال به هم راپورته کېږي، د دوی له هغې او جغې نه به نیسي چې تاسې ولې دغه اسلامي نظام 15 کاله 20 کاله مخکې چې تاسې هدایت درلودله چې باید حاکمه شوی وه، تاسې ولې د دغه په حاکمه کولو کې مرسته ونه کړئ، خپل له تګلارې ولې ووتلی؟ دوی ځکه اسلامي امارات نه ویره لري، اسلامي نظام نه ځکه ویره لري. که اسلامي نظام راسي د دوی هرې کړنې نه به پوښتنه کېږي، که نه اسلامي نظام خو ټول ورکې خوندي. خو خبره چې ده دلته جنرال صاحب یو سوال له تاسې نه مطرح کوم، تاسې ما ته وضاحت ورکړي چې اکثر هېوادوال پر موږ نیوکه لري، هغه مخصوصا چې خبر نه دي طالبان سره نږدې نه ناسته پاسته نه لري. سترګو وروره مخکې مې تا ته وخت درکړ، لیکن تا وویل چې زه تبصره هم نه لرم. په موضوع پوه نه وم. اوس خو پوه شولې په موضوع باندې. تا ته وخت درکړو، مهرباني وکړه لیوال صاحب. جنرال صاحب محترم، سوال مې دا ده چې اسلامي امارات د خپل د واکمنۍ په وخت کې د واکمنۍ وخت نه دېخوا د جګړې په جریان کې هم داسې کړنه نه ده کړې چې موږ هغه ته وحشت وایي، نړۍ دې هغه ته وحشت وایي، د وحشت په نامه دې هغه اعلان سي. یوازې که کوم کار یې کړی د هغه حدود الله یې جاري کړي دي. حدود الله ته هېڅوک هم وحشت نسي ویلی. خو برعکس همدغې ګوډاګۍ ادارې
او همدغه ټوپک سالارانو چې اوس د ګوډاګۍ ادارې په پیرامون کې راټول شوي دي او هغه وخت کې دوی ځان ته ډلې ټپلې واړه قدرتونه یې ځانونو ته جوړ کړي وو دوی داسې وحشتونه کړي دي د نویمې پیړۍ دغه وحشتونه دغه بوږنوونکې صحنې چې فیل هم د رسنو په ارشیفونو کې شته دغه وحشتونو ته ولې پرده واچول شوه د دغو وحشتونه څنګه ورک شو دغه وحشتونو ته نن دغه کابلیان ولې وحشت نه وایي چې د ما یو طالب د امریکایي یو ټانک پورته کوي دا وحشت ده یو اشغالګر وزنه دغه بوږنوونکې صحنې چې فیل هم د رسنو په ارشیفونو کې شته